کنه تا زما سره واده کړې وه چې ته به زما واده د شیطان په خاندان کې د کواري جن زادي سره کې هغې کې به د انسانانو او د جناتو د دواړو خصوصیات وي او دا به د انسانانو نه ډېر زیات طاقتور او په شیطاني کارونو کې به ډېر بېتاب بادشاهګان وي. زمونږ آقا شیطان خوشحاله که چې کله هغه ستا نه خوشحاله شو نو زه د 40 سالو نه ما ستا ډېر عبادت او ډېر انتظار وکړو او د هرې قربانۍ دپاره هر ټایم تیار یم او ستا د خوشنودۍ دپاره او د شیطان د خوشحالولو دپاره زه د هر قربانۍ خاوند مړ کړي او د هغه وینه زما په قدمو کې توی کړي. د یو وخت کیسه ده په مڼې رام کلي کې په عامل نادر شاه په خپل کمره کې ودی دله خوب نه ورځي. دی ډېر پریشانه شي چې آخر ماله خوب ولې نه راځي. ښه کافي نیمه شپه شوې خو دله خوب نه ورځي. دی پاسې د خپل پالنګ نه او خپل د تیخانې طرف ته روان شي. تیخانې ته راشي په دې تیخانه کې یو بوت پروت وي. دی د دې بوت طرف ته ډېر په عقیدت او په احترام راشي او د دغې بوت خواته ښه په قلاره کښېني او د دغې بوت عبادت شروع کړي. د ده عبادت کوي. په لږ ساعت بعد دی دا منترې ویل لګیا چې څه طریقې سره دا بوت راپاسي. دی ښه کافي محنت وکړي نو لږ ساعت پکې تېر شي په دې کې دا بوت راپاسي. خیر خدای کنه نادر شاه په دې نیمه شپه کې پسه راغلی چې تا زه پاسولم. اکا زه خو تا په هر ټایم یادوم خو هغه شپې او که هغه ورځې او زه ستا عبادت کوم چې زه صرف ستا عبادت کوم. بس زیاده مسکي مه کوه خپل مده وایه. اکا زه د دې یوازې زندګۍ نه ډېر تنګ شوم. زه غواړم چې زما هم فیملي او زما هم بچي وي. ولې چې زما نوره زندګي داسې نه تېرېږي. زه یم چې زما د بوډاپۍ دپاره زما څه سهاره جوړه شي چې زما اولاد وي. او اکا تا ته یاد دی که نه تا زما سره واده کړې وه چې ته به زما واده د شیطان په خاندان کې د کواري جن زادي سره کې. ورسره تا زما سره دا واده هم کړې وه چې د هغې د بدن نه زما چې کوم اولاد پیدا شي په هغې کې به د انسانانو او د جناتو د دواړو خصوصیات وي او دا به د انسانانو نه ډېر زیات طاقتور او په شیطاني کارونو کې به ډېر بېتاب بادشاهګان وي. د دو په شانتې به څوک هم شیطان او بېتاب بادشاه به نه وي. زه غواړم چې تا زما سره کومه واده کړې وه چې ته اوس حقه واده پوره کړې او زما واده لازمي ته کراو کړې د شیطان په فیملۍ کې. تا ته پته ده که نه چې د شیطان چې کوم پلار و د هغه شکل د شیر په شان او د هغه د مور چې کوم شکل و هغه د لومړي په شانتې دی. د دې د وجې ده په ډېر شیطاني کارونو کې ډېر مخکې دي. د وجې شیطانان چې کوم دي دا په خپل کاریانو کې ډېر مخکې دي او دې ته لا ته نشي رسېدی. د دې دپاره ډېر زیات محنت دی او ډېره ګرانه ده. ولې چې ته لا په دې کې ډېر زیات کمزوری د دومره طاقت حاصلولو دپاره او بل ته د یو جن زادي سره چې واده وکړې ته له د هغې د مقابلې نه یې چې هغه ته قایمه کړې. ولې د هغې په طاقت کې ته ډېر زیات کمزوری انسان وي. د هغې دپاره به تا دې د وجې زما دا خبره ومنه چې ته لا د هغو د قابو کولو نه یې. زما ومنه لا نور هم صبر وکړه چې ابلیس زادي واده کولو دپاره ډېر غټ زړه پکار وي او ته لا زمونږ آقا شیطان خوشحاله که چې کله هغه ستا نه خوشحاله شو نو بیا به زه تا ته یم چې ته اوس د دې قابل شوی. ته د هغې قابل نه یې. دې دپاره ډېرې چیلې دي چې ته به هغه چیلې کټ کوې. اکا که هر نمونه چیلې وي زه د چیلې کټ کولو ته تیار یم او زه د 40 سالو نه ما ستا ډېر عبادت او ډېر انتظار وکړو او نور انتظار زما نه نه کېږي. که څه قرباني هم غواړې زه هرې قربانۍ دپاره تیار یم او نور زما نه صبر نه کېږي. زما اکا زما مدد وکړه. نور صبر په ما کې نشته. زما اکا که څه نمونه قرباني وي او څنګه هم چلې وي زه د هرې چلې او د هرې قربانۍ دپاره هر ټایم تیار یم او اوس هم ته ما ته حکم وکړه. زه به په یو قربانۍ کې هم نه شاته کېږم او ستا د خوشنودۍ دپاره او د شیطان د خوشحالولو دپاره زه د هر قربانۍ او هر غم ته تیار یم. او ته صرف ما ته دغه حکم وکړه چې ما له نور مزید څه کولی. نور زما د بس خبره نه ده. زما نه انتظار نه کېږي او زما دا وخت ځي دا په ما پسې راځي نه. نادر شاه ما ته پته وه چې ته ډېر ضدي انسان یې. که زه تا ته ووایم چې مه کوه خو ته به زما خبره نه منې. اوس زما خبره په کلام غوږونو واوره.
ته به د میاشت په ختمېدو کې اخري چې کمې ورځې دي هغه 7 ورځې به ته دلته راځې او بې لمازه حالات کې به دلته به ته چیلې کټ کوې او چې کله دا 7 ورځې دا چیله ته مکمل کړې د دې نه بعد به بیا ته یو بل سخته چیله ده چې ته به هغه مکملې هغه ډېره ګرانه ده خو ته به زما یقین دی چې ته به هغه هم پوره کړې هغه کې به تاله یو داسې جنۍ پکار وي چې هغه ډېره ښایسته او ډېره هینسم جنۍ وي چې خلک یې ویني چې هغه ووهي د چا هم په هغه جنۍ نظر شي او چې د هغې نه نظرې نه لرکوي او چې ډېره ښایسته جنۍ وي او چې د دې عمر زیات پوخ هم نه وي او زیات کچه هم نه وي چې د کلي خلک یې ویني چې هغه وایي چې واقعي د دې په شانتې جنۍ نشته چې هر سړی دې ته په ننداره باندې وي دغه جنۍ به ته دې کار ته رضا کوې چې هغه په خپل خوشحالۍ باندې خپل خاوند راولي او دلته کې خپل خاوند مړ کړي او د هغه وینه زما په قدمو کې توی کړي نو د هغې نه بعد به بیا زه تا وګورم چې ته اوس د شیطان د لور سره د واده کولو لایق شوی یې او که نه یې خو دا ډېره ګرانه او ډېره سخته مرحله ده چې په دې کې به دا جنۍ پخپله خپل خاوند وژني خو چېرې دا جنۍ پکې رضا نه وي نو ستا دا ټول محنت به بېکاره شي د دې دپاره به ته ډېر زیات کوشش کوې چې ته داسې جنۍ پیدا کړي چې هغه خپل خاوند په خپله خوشحالۍ زما په قدمونو کې مړ کړي او د هغه وینه زما په قدمونو کې واړوي او هغه جنۍ چې 40 ورځې ستا سره په دې ځای کې زما عبادت وکړي په بې لمازه حالات باندې چې هغه هم ستا په شانتې بې لمازه وي او ته هم بې لمازه وي نو تر هغې نه بعد به زه بیا تا ته د دې مخې ته یو بله طریقه ښیم ټیک ده زما اکا زه د دې دپاره به پوره کوشش کوم چې زه داسې جنۍ پیدا کړم چې هغه زما په دې کار کې زما پوره مرسته وکړي او زما سات راکړي او زما هر مشکل آسان کړي اکا کار ډېر مشکل دی کو مشکل دی کو آسان دی خو زه اوس اوده کېږم او د دې نه بعد ته په خپل کار ونښلولی چې زما اوس د تلو ټایم دی او دوباره ما ډسټرب نه کړي ته دا پوره کار مکمل کا په دومره دې ووایي او په دغه کې دې اوده شي او نادر شاه ډېر په احترام باندې د ده دې مخې ته ناستې او پاسې د دغه ځای نه روان د کمرې طرف ته روان شي چې اوس اوده شم بل طرف ته په دغه کلي کې یو جنۍ وي چې د هغې په 16 سال عمر کې واده شوي بل طرف ته د دې دا خاوند چې وي دا لږ ظالم غونته هم وي دې ښځې سره د ده هر ټیم جنګ وي دا ښځه ترېنه هم خوشحاله نه وي ولې چې د دې اولاد نه کېږي دا ډېره زیاته خفه وي د خاوند ورته هم طرح خبرې کوي دا چې کله د ده سره په لار ځوانان خو ځوانان وي بوډاګان هم د ده په ننداره وي ولې چې په حسن او ښایست کې دا جنۍ ډېره زیاته ښایسته وي اکثر چې دا خلک کینې دا جنۍ د دوه خلک دا سوچونه کوي چې دا د په خټو کې یو ښایسته ګلاب پروت دی ولې چې دا خاوند یې څه لږ بدسوتره غوندی او دا ښځه ډېره زیاته ښایسته حسن جمال واله وي او په لاره چې دا ځي هم په نخرو په لاره کې ګرځي دا خاوند یو غریب مزدور کسان وي چې دی د کساني کاروبار کوي په پټو کې کساني بل طرف ته د دې کور ته یو جنۍ راغلی او هغه دې ته لګیا چې په دې کلي کې یو داسې عامل دی که ته د هغه خواله لاړه شې نو هغه به تا له علاج وکړي او ستا به اولاد وشي ډېر پونچ او عامل دی او خلک ډېر صفت کوي د هغه فرزانې ته په هغه عامل پسې ولې نه ځې ته رښتیا به رخسار خور او دا راته ووایه چې د عامل په کوم ځای کې دی کو چېرته الله پاک زما له یو ښایسته غونته اولاد راکړي فرزانې هو رستقې پورې کلي سره کور دی که نه رستم نومې دی او ډېر پونچ او حکیم دی ته د هغه خواله ورشه ټیک ته فرزانې نن به زه د هغه خواله ځمه په دې کې دا د رستم محل ته راشي د جنۍ والا د رستم د محل پته ورکړې دا ډېر په ناز راشي چې چل دی بیبي څه مسله ده ستا خیر خدای که نه وایه دا شاته د دې رستم چیلې ته چیلې ته ووایي چې ته پاسه ورشه دې ته ووایي بیبي دې خوا ته راشه ستا څه مسله ده زما خوا ته ودرېږه او خپله قصه بیانه ما له چا ستا اډرس راکړلی زه ډېره زیاته پریشان یم زما د واده 10 کاله وشو زما د اوسه پورې اولاد ونه شو او زما خاوند هم هر ټیم زما سره جګړه کوي زما یو ملګری ستا اډرس راکړی و ته ما له تاله درکولو دپاره زما سره 1 روپۍ هم نشته زه د خدای تعالی عاجزه یم او زه ډېره زیاته پریشان یم زندګي مې داسې تباه شوې ده چې څه درته ووایم ته زما دپاره څه کولی شې وکړه چې الله پاک بل اولاد راکړي بیبي ته مه پریشانه کېږه زه به ستا علاج وکړم
او هیڅ خبر هم نه ده. دا د الله کارونه دي. خو بار زما چیله ولاړه ده، ته ولا خپل د مور نوم ورکا او خپل د پلار نوم پوره اډرس ولا ورکا، زه به ستا حساب کتاب وکم. ټیک ته دا جنۍ ترې روانه شي او دی ورته شاته نه په شیطاني نظرونو ګوري چې راشه زما د شکار دپاره هغه جنۍ میلاوه شوه چې کوم ماته شیطان ویلو چې تاله داسې جنۍ پکار ده چې هغه ستا په کینه باندې خپل خاوند مړ کړي. خو ماته هغه جنۍ میلاو شوه چې کوم به زما په شیطاني کار کې مدد کوي. دی ډېر زیات خوشحاله وي. بل طرف ته د دې په محل کې ناست وي، د ده یو ورور پته پسې راشي. دی مشرور وي، دی روحاني علاج خلکو له کوي. یعنې چې کله دا رور په خلکو تور جادو کوي نو دا رور والا روحاني علاج کوي، دا تور جادو ختموي. خیر خو دی وروره نن څنګه زما خواته راغلی؟ خیر خو اوس څه وروره ته دا تور جادو په خلکو کوي، د خلکو زندګیانې تباه کوي. د الله پاک نه ویرېږه، دا چل مه کوه، د خلکو زندګیانې مه تباه کوه، په دې باندې به الله ناراضه شي. پرېږده ما ته نصیحتونه مه کوه، ته اوس ما ته لارې ښیه. زه په خپل کار ښه پوهېږم چې زه څه کوم، ښه کوم او که بد کوم. ته ورتلی شې زه د دې ځای نه څه ته ولاړ وې. دی لا ما ته نصیحتونه کوي چې داسې مه کوه او داسې مه کوه. ځان نه راته ملا جوړ کړلی. بل طرف ته رده په دی او دوه چیلې د دو کاروبار دا وي چې کله قبرستان ته یو مړی راشي د دې پلار او زوی دغه کار وي چې د هغه مړو نه ټوله غوښه لرکي او دغه هډوکي دو خرڅوي. او دوی رده نه دا کاله جادو هم زده کوي چې موږ دا کاله جادو زده کوو. د دې پلار او زوی دغه کاروبار اول به دو مړی په قبر کې ښخول، د هغې نه بعد یو کس دو پسې راشي دو ته آفر وکړي چې تاسو د دې مړو هډوکي په ما را خرڅوئ، د دې به زه تاسو له ډېرې زیاتې پیسې درکوم. نو د دې پلار او زوی هم دغه کار وي چې دوی د مړو نه هډوکي خرڅوي. ګرانو کتونکو، د دې دویم پارټ پر راځي چې د نادر شاه په کینا باندې دا ښځه خپل خاوند څنګه د شیطان د خوشحالۍ دپاره مړ کړي.